د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالوي امریکا ژمنه کړې وه چې له افغانستانه له وتلو سره سم به د افغانستان نوی حکومت په رسمیت پیژني او د افغانستان په سیاسي او نظامي مسایلو کې به لاسوهنه نه کوي. خو د دوحې د هوکړې پر خلاف امریکا ډرون الوتکې د افغانستان په فضا کې ګرځي او بېلابېل ځایونه په نښه کوي. عباس ستانکزي د پاکستان لومړي وزیر خبرو ته په غبرګون کې وویل پاکستان د زموږ حوصله نازموي او غوره ده چې د یو ګاونډي په څیر له موږ سره همکاري وکړي. زمونږ جدي خواهش د پاکستان له مسلمان ملت ده چې زمونږ ورونه دي او موږ سره خواخوږی لرو د اخري سیلابو په ارتباط باندې له ملت ته خواهش کوو چې د خپلو سیاستمدارانو چې هغه په سیاسي ژبه باندې نه پوهېږي په بین المللي کنفرانسو کې د خپل ژبې عفت داسې ساتلی په بین المللي قوانینو اصولو باندې نه دي خبر له دغه خبرو منع کړي او زمونږ په ملت باندې به لوبې نه کړي. په همدې حال کې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وایي اسلامي امارت هڅه کړې چې له نړیوالو سره کړې ژمنې عملي کړي خو نړیوال نه یوازې دا چې له دوی سره کړې ژمنې نه عملي کوي بلکې غواړي له بېلابېلو لارو پر اسلامي امارت فشارونه زیات کړي. با هم همسایه‌ها با دیگر کشورهای منطقه و فرامنطقه هم ما خواهان روابط و تعامل بالمثل هستیم. ما هیچگاه خواهان مداخلت در امورات دیگران نیستیم و نه کسی را دیگه اجازه میتیم که سرزمین افغانستان را بر علیه امنیت دیگران در اینجا استفاده بکند. این پالیسی امارت اسلامی افغانستان است. البته از دیگران هم همین چیزا میخواهیم. دا لومړی ځل نه دی چې د اسلامي امارت مشران د امریکا په ګډون په نړیواله ټولنه نیوکې کوي بلکې له دې وړاندې هم د اسلامي امارت نورو چارواکو ویلي وو چې له نړیوالو سره هر اړخیز جوړجاړي ته تیار دي خو نړیوال په کړو ژمنو عمل نه کوي.